د انګلش بنیادی او اساسی جملې ضرورت نشته. No need. No need. زما وخت مه ضایع کوه. Do not waste my time. Do not waste my time. راځه چې پارک ته لاړ شو. Let's go to park. Let's go to park. دلته انتظار وکړه. Wait here. Wait here. سیده لاړ شه. Go straight. Go straight. دلته راشه. Come here. Come here. دلته ودرېږه. Stand here. Stand here. مننه. د داسې نور ویډیوز لپاره موږ در سره لایک او فالو کوئ او د مکمل انګلیش درسونه نو نن زمونږ څلورم سبق دی او که تاسو غواړئ چې انګلیسي په خپلو کورونو کې په خپله ژبه پښتو کې او په لنډ وخت کې او په لږ وخت کې زده کړئ نو موږ در سره لایک اینډ فالو کوئ. نو راځئ چې خپله څلورم سبق شروع کړو. What is your father's name? ستاسو د پلار نوم څه دی؟ My father's name is تیمور خان. زما د پلار نوم تیمور خان دی. What is your job? ستاسو وظیفه څه ده؟ I am a student. زه یو زده کوونکی یم. What is that? هغه څه دی؟ That is our pen. هغه یو قلم دی. نو تاسو دلته کې وکتو چې ما په دې 3 سنټنسز کې د what کلمه استعمال کړه. what ته په پښتو کې وایي څه. and the definition of what is what ask about name, job or thing. دا what چې دی دا موږ ته د نوم د وظیفې او د څه شي باره کې پوښتنه کوي. for example, what is your name? ستا نوم څه دی؟ My name is اقرا. زما نوم اقرا دی. نو دلته یې د نوم باره کې پوښتنه کړې ده. What do you do? تاسو څه کوئ؟ I am a student. زه یو زده کوونکی یم. نو دلته د وظیفې باره کې پوښتنه کړې ده. What is this? دا څه دي؟ This is a marker. دا یو مارکر دی. نو دلته یې د شي باره کې پوښتنه کړې ده. نو د دې مطلب دا شو چې دا what چې دی دا موږ ته پوښتنه کوي د یو نوم باره کې د څه شي باره کې او د وظیفې باره کې. مننه. د 5م سبق لپاره موږ در سره لایک اینډ فالو کوئ.